अस्सलाम वालेकुम ज़ैम बख्तुल्लाह जान हसरत او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې یو د پاسه 200 نور مړي وکړه. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 88,209 ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا په تاریخ کې په اولني ځل باندې په یوه ورځ کې په ملک کې یو د پاسه 200 مړي کرونا وایرس کړي دي. په ګاونډي ملک بھارت کې په هسپتالونو کې د مریضانو د ځای د کمیدو نه پس مسلمانانو په جوماتونو کې د هسپتالونو په ځای مریضان اچول شروع کړي دي. په اولني ځل باندې د پاکستان د وزیر اعظم او د بیل ګیټ ترمنځ په ټلیفون باندې خبرې اترې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ په ملک یو وړه شانتې طبقه په وسایلو باندې قابضه ده. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي که کرونا وایرس په 2-3 هفتې کې قابو نشوه نو مونږ به نور په سختو ګامونو اوچتولو باندې مجبور شو. د اطلاعاتو مطابق په ملک کې د بجلی د قیمتونو د کمیدو امکان دی. د پاکستان او د زمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ به ټیسټ سیریز د سبا نه شروع شي. د T20 په رینکینګ کې پاکستانی کرکټر رضوان په ټاپ 10 کې شامل شوی دی. انګلیش کرکټر کیون پیټرسن په هوایي شاټ باندې د چکې په ځای باندې د 12 رنزونو د ورکولو د قانون د جوړولو تجویز ورکړی دی. په تیرو 40 غنټو کې په ملک موسم خشک و. ټوله ورځ په اسمان باندې به کله ګوري او کله خال خال وریځې راخورې شوې. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک یو د پاسه 200 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک د کرونا وایرس 15,803 نور مریضان ریکارډ شوي دي. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په ملک د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 88,209 ته رسېدلې ده. په ملک د کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې د شوو ټولو مړو شمیره 17,513 شوه. وایي چې په ملک د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,10,211 ده. په ملک په هسپتالونو کې په داخلو مریضانو کې د 15,000 حالت تشویشناک دی. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله
چې کوم یو د پاسه 200 کسان مړ شوي دي، نو دا په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا په تاریخ کې د ټولو نه زیات فګر دی. د کله نه چې په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا راغلی ده، نو دا په پاکستان کې د کرونا وایرس په تاریخ کې په یو ورځ کې د ټولو نه زیات مړي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق په ګاونډي ملک بھارت کې د کرونا وایرس د مریضانو نه اسپیټالونه بالکل ډک شوي دي، او اوس په اسپیټالونو کې د کرونا وایرس د مریضانو د اچولو دپاره ځای باقي نه دی پاتې شوی. په دغه وجه باندې مسلمانانو د کرونا وایرس مریضان په جوماتونو کې اچول شروع کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د بیل ګیټ ترمنځ په اولني ځل باندې په ټلیفون باندې رابطه شوې ده. وایي چې د دواړو مشرانو په ټلیفون باندې د پولیو مهم، د کووډ 19 د صورتحال او د ماحولیاتي تبدیلۍ په حواله باندې خبرې اترې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان په دې خبرو اترو کې پاکستان د پولیو د لعنت نه د پاکولو عزم دوهراو کړی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ په ملک یو وړه طبقه په وسایلو باندې قابضه ده. زموږ حکمرانانو د ملک نه بهر په لندن کې جیدادونه اخیستي دي، چرته چې د برطانیې وزیر اعظم ته هم د جیداد اخیستو اجازت نشته. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ویلي دي که چرته په ملک کې په هفته 2-3 کې د کرونا وایرس صورتحال قابو نشه، نو بیا به حکومت په نورو سختو ګامونو چتولو باندې مجبور شي. وایي چې په ملک کې د بجلی په قیمتونو کې د کمی امکان دی. وایي چې دا کمی به د پیول اډجسټمنټ په لړ کې کولی شي. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلی دي چې په وزیر اعظم هاوس کې یو دهشتګرد ناست دی، کوم چې د خپل ذاتی مقصد دپاره سرکاري ادارې استعمالوي او اپوزیشن والا پې ګرفتاروي. په ضلع مردان کې د کرونا وایرس د تشویشناک صورتحال له کبله په پوره ضلع کې مکمل لاک ډاون جاری دی. نن په ضلع مردان کې د لاک ډاون 3 ورځ وه. نن ایسی تخبی انیلا فهیم د پوجي او پولیس دستو سره د تحصیلي تخبی د مختلفو علاقو دوره وکړه، د لاک ډاون او ایسوپیز جایزه واخیسته. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان او د زمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ به ټیسټ سیریز د سبا نه شروع کیږي. په دې لړ کې ټولې تیارۍ مکملې شوې دي. د ICC په T20 رینکنګ کې پاکستانی کرکټر محمد رضوان په ټاپ 10 کې شامل شوی دی. انګلیش کرکټر کیون پیټرسن تجویز ورکړی دی چې په T20 کې دی په هوایي شاټ باندې د 6 رنزونو په ځای باندې د 12 رنزونو ورکولو لپاره قانون جوړ شي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم خشک و، البته په اسمان باندې با کله ګوري او کله خال خال وریځې راخورې شوې. ورځ نسبتاً ګرمه وه. د راروانو 24 غنټو دپاره په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.